ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د ننګرهار لرو پرتو سیمو کې د پروژو تطبیق په موخه تعقیبي ناسته وشوه. د ننګرهار مرستیال والی مولوي غلام الرحمن حیدري په مشرۍ د ادارو مسؤلینو ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه سیمو کې د یو شمېر پروژو د پلي کېدو په موخه تعقیبي ناسته وکړه. د مهاجرینو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون خبر ورکړی چې د شنبې په ورځ د افغان مهاجرینو 1519 کورنۍ له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستنې شوي دي. ننګرهار کې 320 بزګرانو سره د سویابینو تخم او سرو مرسته وشوه. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په هڅو او د NEI موسسې له لوري د بیسودو بټي کوټ مومنداري او کوټ ولسوالیو 320 بزګرانو سره د سویابینو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرسته وشوه. ننګرهار بایو کنټرول او احتکار مخنیوي کمیسیون مسؤلین وایي د جلالاباد ښار او ولسوالیو د یخ پلورونکو لپاره د ټاکل شوي نرخنامې په جدي ډول څارنه او نظارت کوي چې په خبره یې له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. بل لور ته یخ پلورونکي وایي د کمیسیون ټاکلې نرخنامې د ژمن دي او له تعهد سره سم به په ټاکلې بیه یخ پلوري. او ننګرهار کې د یو ناروغ له پښتورګي 15 تیږې وویستل شوې. د ننګرهار هیموډیالیز روغتون کې د یو شل کلن ناروغ له ښي پښتورګي 15 کوچنۍ تیږې وویستل شوې او له جدي خطر څخه وژغورل شو. دغه ناروغ په ناسم وضعیت کې روغتون ته راوستل شوی و چې له معایناتو وروسته یې ستونزه تشخیص شوه. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو